نن چې کوم ټاپک مونږ ډسکس کوو نو دا په خپل لایف کې ما فیس کړی دی. خپل ماشومان سره چې زه کله خبره کوم نو زه کوشش کوم خو هغې زه نشم پویولی، نو کله کله غوسه راشي، یا زما کور والا چې کله ماشومانو سره خبره کوي نو هغه ته کله کله غوسه شي. نو ما په دې سوچ کو چې دا څه وجه ده چې ماشوم ته مونږ غوسه کېږو او زمونږ خبره نه مني. نو په هغې باندې چې ما چې کوم ریسرچ وکړو او کوم څیزونه ما معلوم کړو نو هغه دا دی چې how to talk to kids so they will listen. مونږ به ماشومانو سره څنګه خبرې کوو چې هغې زمونږ خبره واوري او عمل پرې وکړي. نن به په هغې باندې انشاءالله العظیم ډسکشن وي. هغې کې لومبۍ خبره مونږ دا کوو، د دې سیشن په اخره کې به انشاءالله العظیم مونږ دا زده کوو چې ماشومان ولې زمونږ خبره نه اوري. نو په دې به مونږ ځان پوه کوو چې مونږ څنګه خبره وکړو چې ماشومان زمونږ خبره صحیح طریقې سره واوري. دویمه خبره، مونږ به څه داسې ټیکنیکس وایو کو هغه مونږ اپلای کړو نو ماشومانو په اسانۍ سره زمونږ خبره اوري او عمل به پرې کوي. دغه ټیکنیکس به مونږ وایو. دریم، په خپل ژوند کې به عملي توګه باندې به داسې انشاءالله تاسو ته مثالونه در کوم او څه سټریټیجیز به در کوم چې هغه تاسو اپلای کوئ نو ستاسو به د خپلو ماشومانو سره د خبرو اترو هغه سکلز ورځ تر ورځه ښه کېږي. هغې به په تاسو پوهېږي او تاسو به په هغې باندې پوهېږئ. هغې به ستاسو خبره مني او تاسو به د هغوی خبره منئ. نو هغه به انشاءالله العظیم سټریټیجیز به موږ ډسکس کوو. او آخري خبره دا ده انشاءالله العظیم زمونږ په کور کې زمونږ په ادارو کې به داسې یو بل سره خبرې اترې بیا کېږي چې ماشوم به خپل ځان محفوظ ګڼي چې زما به څوک بېعزتي نه کوي او نه به مې څوک وخي او ټکوي. نو په دې باندې به انشاءالله العظیم مونږ نن خبرې اترې کوو. لومبۍ خبره خو دا ده، تاسو نه زما دا سوال دی چې ستاسو څه خیال دی ماشومان چې کوم دی نافرمانه دي او که نافرمانه نه دي؟ نافرمانه مطلب دا دی چې هغې ستاسو خبره نه مني بالکل، داسې ده او که داسې نه ده. آیا ماشومان واقعي خبره نه مني؟ مني خبره نو بیا خبره مني. یعنې ستاسو دا خیال دی چې نه ټول ماشومان داسې نه دي چې هغې خبره نه مني. نو آیا د دې جواب دا شو چې کله هغې خبره نه مني نو زمونږ په وینا کې جوړ څه چل وي؟ ځکه چې کله کله خو هغې خبره مني نو زمونږ په وینا کې څه چل وي نو ځکه هغې خبره نه مني او بیا پرې مونږ مهر ولګوو وي دا ماشوم خبره نه مني نافرمانه دی. حالانکه هغه د خبرو وینا کې مسله وي، هغه نافرمانه نه وي. داسې ده چې اوس راځو چې ماشوم نافرمانه نه وي نو دی بیا ولې کله کله د مور او د پلار خبره نه مني؟ تاسو خو شته که نه چې خبره کله کله نه مني که نه؟ نو دا څه وجه وي؟ یو وجه دا وي کله کله ماشوم ډېر زیات ستړی وي او موږ ورته یو خبره کوو نو هغه وخت کې ګورئ ماشوم خبره نه مني. نو چې دی انتهایي ستړی وي نو دغه وخت کې به ګورئ دی نه چیړي. لازمي خبره ده چې تی چیړي او به ستا خبره نه مني او ته بیا مخ لګې ته نافرمانه. دویمه خبره، کله چې ماشوم جذباتي کیفیت کې وي، هغه یو څیز سره ډېره زیاته مینه کوي او یو څیز غواړي او هغه څیز هغه ته نقصان نه رسوي او ته هیڅ بېڅه د هغه څیز نه منې کې، هیڅ بېڅه یې منې کې، نو دغه وخت کې ګورئ ماشوم ستاسو خبره به نه مني. دریم، کله کله ماشوم توجه غواړي او چې موږ ورته توجه نه ورکوو نو ګورئ بیا هغه زموږ خبره نه مني. څلورم، کله کله ماشوم مونږ صحیح طریقې سره پی نه کړی شو نو چې مونږ یې صحیح طریقې سره پی نه کړی شو نو هغه به ګوره بیا زمونږ خبره نه مني. که مونږ صحیح طریقې سره پوه کړو نو بیا به زمونږ خبره مني. نو دا هغه څلور وجوهات دي چې د دې په بنیاد باندې کله کله ماشوم خبره نه مني. یو وجه دا ده چې کله ماشوم انتهایی ستړی وي او مونږ ورته د څه کار وایو نو هغه وخت کې هغه ماشوم خبره نه مني، دا نافرمانه نه دی، خو لږ په هغه رحم کول پکار دی، هغه انتهایی ستړی دی. دویم، کله کله ماشوم یو څیز سره شوق وي، یو څیز غواړي او هغه دپاره هغه نقصاندې هم نه وي، خو مونږ هسې وایو چې نه دی به په سر وخیږي، دی به روان شي، مونږ نه ورکو، نو دغه وخت کې ګورئ ماشوم خبره
نه مني. او دریم کله کله ماشوم توجه غواړي او موږ له توجه نه ورکو، نو چې موږ له توجه نه ورکو نو ګوره بیا زموږ ته هغه توجه موجه نه راکوي، هغه بیا چې سپینې سپینې خبرې کوي. صحیح دی جي. او منیر ته چې سپینې سپینې مه وایه کو ژوند کوي، ډېر سپینې سپینې سړی ویلې هم نشي بیا خو ژوند ګران شي. دې پر راته یو خبر را یاده شوه، کله کله سپینه خبره د جنګ سبب هم جوړ شي. نو یو ماشوم بهر چا ووخه چې ویوخه په جړا مور له راغی، وی مورې زه هغه پلاني ووخلم، وی خدای دې داسې داسې کا ته ولې ووخلې؟ وی مورې ما رښتیا وې نو زه کې ووخلم. وی خدای دې غرق نه کا په رښتیا هم لا څوک وخل کوي؟ وی مورې کو تا ته مې رښتیا وویم ته مې ووخې. وی نه زویا زه به دې ولې وخمه؟ وی ښه مورې زما خو 3 کاله کېږي پلار مې وفات شوی دی، نو ته چې دا شونډې مونډې سره کوې دا ته چاته سرې کوې؟ وی خدای دې سټکوري نه کا سپلی پسې وځه بې غیرته بدتمیزه. نو هغه یې هم راګیر کړه. نو کله کله ګورې رښتیا ویل خطرناک وي. نو رښتیا هر ځای کې انسان نشي ویلی، دې کې لږ احتیاط پکار دی چې کوم ځای کې به وی او کوم ځای کې به نه وی. زه یو بله خبره زه کوم، اکثر دا ښځې پیڼې کوي. اوس خو پته نه لګي چې پیڼې کوي که نه کوي، خو اکثر تیار هم راوړي. خو زموږ وخت کې به تنورونه و پیڼې به یې کولې. زه خو وړوکي یم خو ما به دې ستونزو ته سوچ کو، نو چې پیڼې به یې کولې نو ورسره به یې بوڼه ایښي وو، نو په هره پیڼه باندې به یې بوڼه پورې کول، نو چې بیا به یې کله هغه روټۍ په تنور تپله نو هغه روټۍ به لاس پسې نه انختله، او چې کومه ښځې به بوڼه نه پورې کول نو هغه پیڼه به یې په لاس پسې انخته او روټۍ به یې کږې وږې وي. نو چې کله خبره کوو لږ بوڼه به پرې اچو چې موږ پورې نه انخلي یا بل چا پورې نه انخلي. نو هر رښتیا ویل په هر ځای کې د ویلو نه وي، موقع، محل، حکمت، الفاظ و انتخاب دې ته خیال کول پکار دی، دې سره بیا حالات ټیک وي. نو دا 4 ریزنز مونږ ووې. اوس نتیجه دا شوله چې کله مونږ د خبرو اترو انداز بدل کو د ماشوم رویه به بدله شي، او که مونږ د خبرو اترو انداز نه بدلو د ماشوم رویه به نه بدلیږي. نو که تاسو غواړئ چې ماشوم دې ستاسو خبره ومني نو خپلې خبرې اترې هغه سره په هغه انداز کوئ په کومه انداز باندې چې هغه غواړي چې ما سره د خپل مور پلار یا یو استاد یا استاذه خبرې وکړي، نو بیا به هغه نافرمانه نه بلکې هغه به پوهېږي. صحیح ده جي. اوس هغه کوم انداز دی هغه به 1 by 1 انشاءالله العظیم مونږ وایو. اوس تاسو نه زما یو بل سوال دی، تاسو به دا محسوس کړي وي کله چې یو ماشوم پریشانه وي یا یو شاګرد تاسو پریشانه ناست وي، د څه وجې نه هم پریشانه وي، یا غوسه وي یا خفه وي یا څه ټینشن کې وي، نو ستاسو په خیال باندې هغې څه قسمه حرکتونه کوي؟ چې یو سړی ماشوم خفه وي نو څه قسمه حرکت کوي؟ جی سر یې ښکته کړي او چا سره خبرې نه کوي؟ جی خاموش. بل څه چل کوي؟ کله کله چغې هم وخي؟ جی ها کله کله یو بل هم وخي او غوسه د بل نه وکاږي؟ جی هغه کار هم نه کوي چې کوم ته ورته وایې بس هغه هم نه کوي. نو دا مختلف وجوهات وي چې د هغې په بنیاد باندې هغه خپل هغه احتجاج تاسو ته کوي. څه کوي؟ خپل احتجاج کوي. کله دی کله وخل کوي او کله دی خفه وي. اوس تاسو دې ته سوچ وکړئ که نه، د پښتو متل دی وي اوبه په کمزوري ځای ماتېږي. زمونږ په معاشره کې خو سړي ډېر ښه خلک د ښځې نه وخي او نه ښځو له ټینشن ورکوي که نه. نو کله چې یو انسان دی، یو سړی دی، یو ښځې له ټینشن ورکي او ښځه خدای نه خواسته ووخي، نو ښځې خو نشي والی، بعضې نشي والی که نه. نو چې نشي والی نو هغه خو غوسه خو راغلی وي، نو هغه څه وکړي؟ هغه خپل زوی راونیسي او هغه خوټه کوي، هغه نه زور وکاږي، ځکه چې دا فرسټریشن خو بچه ته ځي که نه. نو چې هغه ووخي نو هغه زوی پریشان چې خدای پاکه نو توره ګونه او نو سپینه ګونه چې په کومه ګونه یې ووخلم. نو هغه وایي چې طریقه همدغه ده، نو هغه خپله خور راونیسي او هغه خوټه کوي چې زه دا خپل زور به د دې نه وکاږم. او د خور غریبې په چا وسه نو هغه په جړا شي، پړینګ په جړا شي چې نو هغه ماشومې په جړا شوله
او خاوند یا خبره وکړله او یا ښځه پریشانه کړله نو ګوره د څلورو واړو تاسو کې وګوره که نه هر سړی خپل هغه تو وکاږي خو په بدل انداز کې وکاږي ماشومه په ژړا شوله نو هغه خپل هغه غصه په دې باندې سړی چې وجاړي به سړی سپک شي خاوند بل څه چلو کو د ښځې بل څه چلو کو هغه زوی بل څه چلو کو نو مطلب دا دی چې هر انسان کو هغه ماشوم دی که غټ دی د ماحول ته ګوري چې زما څونه وس رسیږي اقمره دی خپل وس کوي که کله کله د وخلو وسي نو اس به څوک وخی او کو اس نه ویني بیا په جړا شي نو خامخا چې یو انسان پریشان وي نو دغه پریشانې اظهار بدی په یو نه یو شکل باندې کوي خو کو یو انسان جاړي هم نه کنه تاسو سره یاد اوساته چې جاړي هم نه نو بیا به د په دماغ باندې نور هم پرشر سیوا کیږي نو خیر دې کله کله جړل پکار دی د سره زړه شي سپک شي او کله کله خندلم پکار دی د سره چې کم دنو زړه سپک شي دا ډیپند کوي په سچويشن باندې نو مونږ دا وایو چې خامخا انسان بجون کې پریشان کیږي نو ماشوم هم پریشان کیږي نو ماشوم هم د خپل دغه اظهار کوي نو چې کله دی جاړي ته م جاړګي نور دم وخمه به نو جړاته هم نه پرېده چې و جاړي چې خپل لړل سپک کی ټیک شو کنه نو داسې بم نه کوي چې هغه ماشوم جاړي او بیا جړاتم نه پرېده ټیک شو کنه نو هغه بیا جاړم خو په یره جاړي چې اسنه نور مې وخی ټیک شو دا ته حقیقت ویم زه برګ نه ما دا ټول ما باندې تیر شوی دي ما بم داسې کول چې اول بم څوک وخل څوک نشم ویل لکه چې ریکارډ کیږي څوک بم وخل او بم وخل او چې بیا به جوړنه بیا نورم غوسه چې اوس لا جاړم بیا نورم غوسه راتله اوس پویګم چې دا خو غلط کار دی الکه جړاته خو پرې د کنه چې و خو جاړي اول خو وخل نه دی پکار او ان کیس خامخه انسانان یو دولوخي خامخه جنگيږي ټیک شو کنه اوس دې کې زه تفصیل کې نظم تاسو به پوهیږئ چې کم دولوخي ډیر جنگيږي ټیک شو نو خامخه جنگيږي او چې هغه جنگيږي نو یو بجاړي یو بل بغوسوي نو خیر دې لګ ټایم د پاره سوک چې و جاړي او دې جاړي دې سره به ریلیکس شي ټیک شو نو دا څنګه چې جړات هم بیا نه پریدو اوس this is true مونږ به خدای ته جاړو چې د چا څوک هم نه دي کنه د هغې خدای دی ټیک شو اور خدای پاک ته به ولې مونږ جاړو خدای پاک قرآن کې فرمایي چې تاسو باندې څه مصیبت او څه مشکل راشي کنه نو ما ته وایې ونحن اقرب الیه من حبل الورید او زه د خپل بنده سره د شارګ نم ډیر زیات نږدې یم نو نږدې کس ته خلک جاړي نږدې کس ته خلک وایي نو ټول نه زیات نږدې مونږ ته څوک دی دی پاک دی نو پکار چې مونږ خدای ته وجاړو صحیح ده جی حجی هغه ماشومان چې تاسو غواړئ چې هغې په صحیح طریقې سره زمونږ خبره واوري او ومني نو مونږ به د دریو خبرو ډیر زیات خیال ساتو د څو خبرو د دریو خبرو لومبې مونږ به د ماشوم عزت کو نو که تاسو د ماشوم عزت کوئ نو هغه به ستاسو خبره اوري تاسو به وایئ چې دا پکې لا بیله د مشرانو عزت مو لیدو خو د ماشومانو عزت مو نو لیدې نه هغه انسان دی هغه فیل کوي هغه محسوسوي که تاسو د هغه عزت نه کوئ نو ګوره هغه ګوره خپله بېعزتي نشي برداشت کولی ابا خامخا ریاکشنري کیږي نو که تاسو غواړئ چې ماشوم دې زما خبره ومني نو موږ به د هغه څه کوو عزت به یې کوو په عزت او په احترام سره به خبره کوو دویم موږ به هغه پویوو که موږ یې پویو نو هغه به زموږ خبره نه مني او که وایي چې نه بس زما خبره ومنه ته که پوهېږې او که نه پوهېږې نو ګورې هغه بیا خبره نه مني دریم کله چې مونږه ماشوم ته دا ضمانت ورکو او هغه دا محسوس کی که زه هر څه خبره وکړم دا پلار دا مور به ما وخي نه او دی به ما بېعزته کوي نه او دی به ما باندې څه الزام نه لګوي ایموشنلی سیف وي جذباتي طور باندې هغه محفوظه وي نو دغه ماشوم به ستاسو خبره اوري چې تاسو یو آسان مثال در کومه او بل ورځنۍ خبره ده ما ته یو کس واتساپ وکړه
او د پاکستان نو د بهر نه د ګاونډي ملک نه وی زوی 50 روپے پټی کړی دي او وی ویړي او وی الته دکان کې پیسونه واغستل او وی زه خبر شوم ویړه مې غواړ چې سمې وټه کومه ستاسو سره عاید ځکه دا خو غلا کړ چې د اغلا نه ووري نو ما وته وی خبر ډیره وګدو ما مختصر وی کته دی اوخه نو ستاسو څه خیال چې دی به د اغلا نه ووري چې دی شي بیا ډیر په احتیاط سره غلا کوي چې اړونه نیول شي او د اغلا به خامخا دي کې خدا معلومه ک چې د اغلا د ولې وکړه او د نزان پویا کا ممکنه ده چې د په کلاس کې څوک وو او دته به پیسې لګي ملاوېدلې هغه ته به ډیر ملاوېدلې داغه پلار به خانو د به چې ما سره لګي دي نو راشه د خپل بیلانس برابرولو لپاره د کورن لګي را پټ کنه د خپل په ذهن کې خصي کیلکولیشن کړی دی نو دی پویا ک چې بچي دا سو وجنه تا ته پیسو ضرورت پیښ شو چې تا پټ کړی دی نه دی زما د اجازه نه بغیر دی واغسته زما د اجازه نه بغیر دی واغسته الزام په ملګوا غلا الزام په ملګوا زما د اجازه نه بغیر دی واغسته نو ما چې ته ځان پوهه کې دی به تاسو رښتیا وای او کو او دی وخت دی به تاسو رښتیا نه وای ځکه دا ایموشنلی انسیف کوم هغه پښتونو د افغانستانو ما ته ډېر اګران ده کوم ما خوړو یخ نشو نو ما خیر ته زما دا خبره اومنه چړې وې چې بس ټیک شو سید نو چې هغه ماشوم راغی د وته چې بچي سو وجه چې کوم تا پیسې زما د اجازه نه بغیر اغستې دي هغه بابا مونږ نن سکول کې دغه کړو چې نن به مونږ سيزونه اخلو او تاسو د سکول کوم پیسې راکړي اخو ما اولګولې انور ماشومان سره پیسې وي ما سره نه وي نو ما دا سوچو چې الته پیسې پرتی بزاغې نه به واخلم نو زه به مالګرو سره پارټي ماټي بو کوم نو بس ما تاسو ته اړونه و دغه نه پیسې واغست دا څنګه چې ما ته نن پته لګي چې بعضی سيزونه څونه اهم دي او ما ته پته نه لګيږي نو هغه کس وې خدای دې ډېر خوشاله کا کینه ماشوم به مې واخلې وو او ودا خو چې کوم سکول کې دین وی الته خدغه ماحول کله یو سوي کله بل سوي وی ما ته دې سيزونه اندازه نه و وی اوس په زړه ماشوم نه تاسو کومه چې بچی ستا کله سپکاري ګوره ما ته وایا بغیر اجازه ته ماخله نو ماشوم مې د وهلو نم بد شو او وی زه هم مطمئن شوم چې یاره دا خو هغه ماشوم سره یو صحیح وجوا او هغه خپل ځان مطمئن کړی دی هغه په نیگیټیو سنس کې دا پیسې نه دی اغست په دې ټریننګ سیشن کې بنیادی کنسپټ چې کوم دینو هغه دا دی چې مونږ به ماشوم د هغه عادت باندې کنټرول کوو چې دا هغه زموږ په قابو کې راشي ماشوم به په قابو کې نه راولي بلکې سبق او لومبي به مونږه هغه سره جذباتي تور باندې کنیکټ کیږو چې زما او د هغه جذبات یو شانتي شي او دویم د هغه اصلاح کولو کوشش وکاو د هغه رهنمایي وکاو تاسو یو آسان مثال درکوم دلته یو ماشوم دی هغه پروت دی نو هغه جذباتي لیول باندې څه شوی دی هارت شوی دی مجروحه شوی دی هغه پروت دی او خوک شوی دی نو په زید دې کو هغه باندې زه غوسه کوم نو کو زه کینم او هغه ماشوم ځان سره روچت کوم او خیر دی بچي نو ما او خپل د هغه جذبات مې یو شانته ک هغه دردېدل دي هغه خوک شوی دی زه سره کیناستم او خیر دی بچي او ته خو به شوی او دا خو راځي او ځان سره مې روچت ک دا وګوره ماشوم هغه جړه ودرېږي او کو زه چې یو خو ته ارزه کې غورځيږي او خپو کې دم نشته دی خپو کې دی لاوړ دی نو هغه به وایي چې دا زه پسې یم او دا پلار مې پسې دی نو په ښکاره خو به درته نه وي خو په ځکه وایي زه مړه ستا په خپو کې لاوړ دی پړه کې به وایي په ماښامه خو نه شي بیا خو وهل خوري وجه سره زما جذبات یو ځای کې دي د ماشوم جذبات بل ځای کې دي نو زه چې کله خپل جذبات هغه سره برابر کم نو اب ما سره کنیکټ شي نو چې کله کنیکټ شي نو بیا به کمیونیکیشن صحیح کیږي چې تاسو ته رنګ ملاوم او دا رنګ نه کنیکټ کیږي نو زما تاسو خبرې کیږي کمیونیکیشن ګیپ وي خو چې زرنګ ملاوم او مفتي صاحب رنګ اوچت کی نو کنیکټ شي کنه نو خبرې بیا په اسانه سره کیږي خو کله کله چې د قرض خبرې نو بیا پکې आवाज نه راځي بیا आवाज داسې پخپخې دي وی سیګنل کمزوري دي نو کله چې هغه وخت کې کنیکشن وي خو لکه
سبل سيزونو هغه وخت کې आवाज ان کنیکټ شي. صحیح ده جی. نو کی کنسپټ دا دی کوم مونږ غواړو چې د ماشوم د زمون خبره ووري نو ماشوم عادتونه به مونږ کنټرول کوو نه بلکې مونږ به څه چل کوو ماشوم سره به لومبې جذباتي طور باندې کنیکټ کیږو او پس د هغې نه به د هغه رهنمایي کوو د هغه کرکشن به کوو. نو دې طریقې سره به بیا څه کیږي ماشوم به صحیح طریقې سره زمونږ خبره اوري او پوهیږي. اوس دا کنیکټ کېدل دا ولې ضروری دی؟ د ماشوم د جذباتو یو لیول دی د ځوانانو د جذباتو یو بل لیول دی او زمونږ د عمر د جذباتو یو بل لیول دی. نو چې کله زه خپل جذبات د هغه سره برابر کم نو کنیکشن به برابر شي نو کمیونیکیشن به څه کېږي نو هغه ماشوم به سیف وي ابه زما خبره اوري او کو هغه شانتي جذبات نه وي نو کمیونیکیشن ګیپ به وي کنیکشن به نه وي نو ابه زما خبره نوري دماغ یعنی موږ ته کنه سر به نه خلاصيږي سر انډرستانډ کوي بنا اب پويږي بنا. اوس دا درې تالی دي دام تاله ده او دام تاله ده او دام تاله ده. اوس تاسو وګورئ دا تاله ده اوس دا زه یم غټ یم او دا ماشوم دی زه دا کلاوم دا پې کلاویږي زه به څه کومه زه به خپل جذباتي لیول د دې ماشوم جذباتي لیول ته راولم نو هله به دې زما په خبره باندې پوهېږي چې کله زه دا چابي راوالم او دا ورکم نو ګوره دا چې بنده وي نو دا کولو شي. مونږ څه کوو مونږ د 40 د 50 کالو سړي یو او ماشوم چې کم دی د 10 د 15 کالو کوشش کوو چې دا خو نه کولاویږي اکثر هغه تاله ماته شي ماشوم زړه مات شي ماشوم نافرمانه شي ماشوم د کوره وتښتي. دا زما په دې لاس باندې دا مهر دی فار د فرست ټایم دا ما په جون کې ولید پرون زه سنټرل جیل ته تلم د چا ملاقات لا او الته ناستم یو خبره مې واورېده انتهایی لیټرلی ومې جړل. زه یو بل کس ملاقات له تلم هغه ته مې د جیل حالات راته لږ ووایه څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څنګه دي څوک ډېرې اوږدې قصې کوي. یو قصه دا کوي دلته یو کس دی هغه سره مې ملاقات وشو خبرې کوي خپل پلار یې وژلی دی غونې را باندې ذک شو نو خپل پلار څوک وجني نه وجني خو کار همدغه شانتې وشي چې تاله وړه وي او زه په غټه چابې باندې دغه کومه هغه تاله ماته شي کمیونیکیشن ګیپ راشي خپل پلار ورته بیا دشمن ښکاري خپل مور ورته دشمن ښکاري ځکه خو هغه خپل پلار او مور ته نقصان ورسي. خبره منل خو لا لویه خبره ده چې هغه خپل پلار او مور ورته دشمن شي وجه څه ده د غلطو رویو د وجې نه نو کېدای شي د زوی ګناه هم وي خو دې کې د مور پلار هم ګناه ده چې هغې په دې نه پوهېږي چې زه به د خپل بچې چې د هغه عمر دومره دی زه به څنګه پوهیم. زمونږ په وخت کې خو ایله هغه تار والا ټلیفون راغلی و او هغه به په کور کې یو و نو چې بیا به ټلیفون وشي نو هغې کره به لاړې وي اورېږه لوزګار یو نه نیوزګار او بیا به ټلیفون به دې وکړه خبر به کېده ګینې مونږ خو هغه چیټو والا خلک وي هغه خطونه به چې راتلل او اوس زمونږ بچي د انټرنیټ والا دي د موبایل والا دي د آرټیفیشل انټیلیجنس والا دي او زه دې ویم چې دې د هغه د خط د زمانې رویې به د سره ساتم نو هغه به وي چې بابا داس د خط زمانه نه ده اوس خو د اے آی دور دی او اوس خو د موبایل کمیونیکیشن دی نو کمیونیکیشن ګیپ به راځي نو هغه ته به زه او ما ته به هغه د یو بل نه ناشنا ښکاري او چې یو بل نه سړی ناشنا ښکاري بیا به یو بل نقصان کوي لګیا دی. نو موږ به خپل جذباتي طور باندې خپل ماشوم سره ځان کنیکټ کوو نو هله به کمیونیکیشن ګیپ ختمیږي او هله به هغه زمونږه خبرې مني. زه په ډېر افسوس سره دا خبره کله کله کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو نوسو مبارکو سره لوبې کولې که نه
نن زمونږ پلاران او نیکونه او میاندې خپل ماشومانو سره لوبې کوي نو چې لوبې نه کوي دي جذباتي طور باندې ځان ډېر اوچت ګڼي چې ته جذباتي طور باندې ځان اوچت ګڼې او ماشوم سره کنیکټ نه نو آیا ماشوم به زما ستا خبره ومني نه به مني صحیح ده چې اوس بل راځو بعضې څه غټې غلطیانې مونږ کوو چې د هغې په بنیاد باندې ماشومان زمونږ خبرې اترې نه مني هغه غلطیانې څه دي 3 غټې غلطیانې مونږ کوو څو غټې 3 غټې غلطیانې کوو لومبی دا غټه غلطي کوو چې مونږ په ماشوم چغې راوکاږو دا غټه غلطي ده دویم ماشوم باندې مونږ الزام لګو او دریم ماشوم ته مونږ دمکیانې ورکو تریټن درمکیانو کو دا 3 غټې غلطیانې مه کوو نو که څوک غواړي چې زما ماشوم دې زما خبره واوري او عمل دې پې وکړي نو لومبی په ماشوم دې چغې نه راوکاږي دویم ماشوم باندې الزام نه لګوي او دریم ماشوم ته د دمکي ګورې نه ورکوي لکه د مثال په توګه باندې ماشوم ته چې کله تاسو په هغې چغې راوکاږئ که نه نو هغې کې دننه به ریزسټنس راځي هغه به ستا دا چغه دپاره مزاحمت به کوي او چې مزاحمت کوي یا به دا ماشوم د دننه نه خرابېږي صحت به کمزوري نرې پرې به وي او زیړ پیړ به وي او یا به هغه کې هم د چغو دغه راځي او هم بیا چغې وخي په نورو ماشومانو باندې به چغې وکړي یو اړخ خو به کېږي دویم کله چې ماشومانو باندې مونږ الزام لګو نو د هغه باندې ادبار ختمیږي اول زما او ستا چې کوم ادبار دی ختم شو او دویم د هغه ادبار په ځان باندې هم ختمیږي لکه څنګه چې موږ ته ته ناراض دی ته ناراض دی ته ناراض دی نو هغه ناراض ته نی هغه اول وایي چې دا پلار ما ته وایي چې ته ناراض دی نو د په ما باندې ادبار نشي زه جوړ د کار سړی نه یم زه جوړ ناراض ته یم نو تا باندې هغه ادبار ختم شو دویم څه وخت پس د هغه په ځان باندې مې ادبار ختم شي جوړ زه ناراض دی نو بیا په رښتیا ناراسته شي نو اولې په پلار مور باندې ادبار ختم شي بیا په ځان باندې ادبار ختم شي نو چې په ماشوم باندې ته الزام لګې چې ته ناراض دی نو هغه ادبار ختم شي او د هغې د وجې نه هغه په تا باندې هېڅ قسمه اعتبار نه کوي نو ستا خبره به څو مني په بې اعتباره خلکو خبره خلک مني نه مني د ناشنا خلکو خبره خلک مني نه مني د اعتبار والا خلکو خبره خلک مني تاسو وګورئ دا ماشوم چې کله وړوکی وي بیخي پیچینی وي او دا پلار یې داسې اوچت کي دا ماشوم چې اوچت که دی را روان دی خاندي که دی جاړي دی خاندي دی ولې خاندي که ده په پلار باندې دا مکمل اعتبار دی ما ځمکې دی دی ما رانیسي اعتبار یې وي نو دی ورته خاندي او چې بیا کله غټ شي او کله بیا د ګرځېدو شي نو پلار په بې اعتباره شي دا ماشوم بیا جاړي که نه اول یې په اعتبار و دا ماشوم ځمکې له روان دی او په پلار اعتبار دی خاندي او چې اعتبار ختم شي نو دا ماشوم ته چې پلار هر څه وایي دی بیا نه مني ځکه چې بې اعتباره شي دا دونه اهم څیز دی نو اعتبار د څه سره ختمیږي د الزام سره د بلیم لګولو سره او دریم کله چې تاسو ته ماشوم ته دمکي ورکوئ ماشوم ته څه ورکوئ دمکي ورکوئ نو د ده په ذهن کې یره پیدا شي څه پیدا شي یره پیدا شي او چې په ذهن کې یره پیدا شوله دی په ژوند کې غټ کار نشي کولی دی په ژوند کې انیشیټیو نشي اخیستی څنګه که ته ورته دا کار وکړه ګینې وخم دی نو هغه وایي هسې نه چې ومې وخي اسم کار ته کله کله بیا روان شي او کله کله چې تاسو دا بار بار دمکیانې ورکوئ نو د ده په ذهن کې یره پیدا شي نو که دغه ماشوم تاسو وګورئ چې کله بیا ډرایوینګ کوي که نه نو هم به په یره کوي که دی لیکل کوي هم به په یره کوي چې دی بیا څه کار هم کوي که نه او به په یره کوي نو د دمکې دا غټه وجه ده چې دا ماشوم کې یره پیدا کی نو نه صرف هغه سم کارونه چې هغه ستاسو د کولو وي هغه ترې روان شي بلکې هغه کارونه چې پلار بیا وفات شي یا استاد نه وي دی په ژوند کې هم بیا ډېر یریږي ډېر کارونه دی بیا
نشي کولی. ها اوس پریکټیکل ټیکنیکس په مونږ وایو چې څه داسې ټیکنیکس مونږ زده کو چې د هغې په وجه سره ماشوم زمونږ خبره واوري. نو اته ټیکنیکس په انشاءالله العظیم مونږ نن وایو. که تاسو هغه ټیکنیکس استعمالوئ نو ستاسو واړه ماشومان به هم ستاسو خبره مني. واړه ماشومان به هم ستاسو خبره مني. لومبی ټیکنیک دا دی چې لومبی به د ماشوم توجه اخلي، وروسته به بیا خبرې کوي. لومبی به څه کوي؟ د ماشوم توجه اخلي، وروسته به بیا هغه ته انسټرکشن ورکوي، خبرې به ورکوي، څه کار به ورته ښیي. چې توجه یې د ماشوم نه اخیستې نو خبره به ورته نه کوي. څنګه لکه مثال په توګه توجه مونږ څنګه اخلو؟ د توجه اخیستلو دپاره لومبی به ستاسو او د ماشوم سترګې چې یو بل ته بالکل مخامخ شي او برابر شي نو توجه به برابر شي. دا سترګې ګوره ډېر اهم څیز دی، ځکه په قرآن کې راځي چې سترګې به څه ښکته به ساتئ. سړو ته هم ویلي دي او ښځو ته هم ویلي دي. خطرناک څیز دی، قیمتي څیز هم دی، لکه تا ته لاره ښیي خو خطرناک څیز. نو دا ګوره یو بل سره توجه برابر اټینشن سیکنګ. نو لومبی به څه کوو مونږ ټیکنیک؟ د ماشوم توجه به اول اخلو، وروسته بیا هغه ته انسټرکشن ورکوو، ګایډنس به ورکوو یا د هغه اصلاح به کوو. توجه مونږ څنګه اخلو؟ چې زمونږ او ستاسو سترګې د ماشوم سره بالکل برابر شي، نظر برابر شي. دویم په نرم اواز سره به ماشوم سره خبرې کوو، په ښکلي اواز سره، ځکه چې چغې مغې به نه وهو. نو د نرم اواز او آی کانټیکټ سترګې ملاولو سره د ماشوم توجه به ستاسو اړخ ته راوړي. د مثال په توګه باندې که تاسو په یو کمره کې ناست یې او بل کمره کې ماشوم ته چې او لکه دې خوا راشه، نو دا ټیک کار دی که غلط کار دی؟ آی کانټیکټ ورسره شته؟ نشته دی. نو چې ته ورته وایې دې خوا راشه او بله کمره کې تا ته څه پته لګي؟ که هغه چیس کې لګیا دی، هغه څه لوبې کوي لګیا دی، هغه دپاره خو هغه کار اهم دی. تی نه وي لیدلی او نه تا ویني او نه تا ولیده، نو چې دې ته نه چغې وې نو ستا هغه د هغه توجه دې نه ده اخیستی، هغه ته چغې وې نو هغه به ستا خبره نه اوري. کله کله به ښه خبره واوري او ځان به دباندې شپېلې کړي چې زمړه چغېږي به او بیا وشي بیا به پرې غوسه کوو. نه، غلطي دغه نه، غلطي زما ده. نو څه پکار دي؟ توجه اول پکار ده، وروستو خبرې پکار دي. ټیک شو جي؟ اوس چې زه ماشوم د هغه ځای نه راغواړم نو زه به چغه وام نه جي، زه به اول لاړ شم او هغه به وګورم چې هغه څه کوي. بچې دې خوا راشه تا سره مې لږه خبره ده. نو بیا دونه خامخا د ماشوم سترګو کې حیا وي بیا به دغه وکړي. او که ته دې ته نه چغې وې نو توجه دې نه ده اخیستی او د هغه کیفیت ته نه دی کتلی نو هغه به خامخا ستا خبره نه اوري او هغې باندې عمل نه کوي. نو موږ به ماشوم ته لاړ شو، هغه سره به کینو او په ښکلي انداز باندې به ووایو چې بچې تا سره مې دا خبره ده. نو سترګې به ملو شي او اواز به ښه مزیدار پولایټ وي نو هغه بیا زما خبره اوري. نو لومبی ټیکنیک موږ څه ووی چې څه به کوو؟ توجه به اخلو، توجه نه به وروسته بیا خبره کوو نو ماشوم به بیا خبره مني. دغه شانتې د مثال په توګه باندې ماشوم په کلاس کې دی او ماشوم په کلاس کې چې کوم دی او هغه شور کوي او تاسو ته توجه نه درکوي، موږ ته څه وایو؟ چپ شئ بچې، بی کوایټ، ډونټ ټاک. داسې موږ وایو که نه؟ دس از رونګ، دا غلطه طریقه ده. موږ به څه وایو؟ بچې زه ستاسو توجه غواړم. May I have your attention? یا I'm waiting for your attention. مونږ څه کوو؟ چپ شئ بچې، چغې مې وهئ، زه وختي هسې لګیا یم او تاسو ما ته توجه نه راکوئ. This is wrong. مونږ به څه وایو؟ بچې زه ستاسو توجه غواړم. دا بار بار چې مونږ وایو اټومیټیکلی ماشومان به مونږ سره کنیکټ شي، بیا به هغې زمونږ اوري. خو دا به مونږ کله وایو چې زمونږ آی کانټیکټ ماشومانو سره وي او اواز نرم وي. چغې به نه به خپل ماشوم ته چغې وهو او نه به د بل ماشوم ته چغې وهو. نو دا لومبی دی چې مونږ به څه کوو؟ چې کله ماشوم وایو چې دې زمونږ خبرول نو اول به اټینشن اخلو. لومبی ټیکنیک وشو.
دا ټیکنیک به تاسو نه اورم په اخره کې صحیح ده ریپیټ کوئ تاسو ځان سره ذهن کې یاد ساتئ صحیح ده جی دویم ټیکنیک دا دی چې لږ الفاظ استعمالول غټ غټ فلسفي به ماشوم ته نه بیانې کو تا پی ایچ ډی کړی دا او کو ایم ایس کړی دا کو ایم فل کړی دا او کو هر څه دې کړی دي خو ماشوم ته به وړي وړي پیچونه خبرې کې نو هغه به پوهیږي هغه به خوند ورکوي او هغه به ستا خبره په صحیح طریقې سره او تاسو ماشومان قدیم په خپل وړي خبرې کوي نو دوی غواړي چې ماته د مور پلار وړي خبرې وکړي ټیک شو کنه جی شارټ سنټنسز یا ورډز به مونږه استعمالو دویم خبرې به بالکل واضحه بیانو خبرې به څه واضحه بیانو ورشه بچي التغه جګ پروت تی راوړه دا خبره واضحه ده کو دا خبره واضحه ده ورشه بچي دغه کمره کې په شین ټیبل باندې د کمرې په ګوټ کې خي اړخته جګ پروت تی اگر حواله دغه کوم خبره واضحه ده دا سیکنډ وان پرونه بلکې سارانه پرسنل لایف د سر عمر عبد الله خان لکه زمونږ ما کور ولا لک ټیک نو چې هغه ټیک نه وینو خامخه سنه سګړ بړ خو کیږي کنه نو کوم خدا غړو چې بس هغه بار وخت ټیک کړه ماشين غونډه نو کله کله انسان دغم وي نو ما سار سیس پکار نو ما ته رقم ځکه پراته دی یا کچن کې التا مخامخ سرو ډبو کې پراته دي نه سپین ډبې د سوري په سر دی هغه کې پراته دي ما ښه نو ما ته دا ډبې کم ځای پراته دي خبره ان کمپلیمنت ډبې کم ځای پراته دي دا نور نه خو مې ډبې نو ودا کرکه اړخته پراته دي چې بیا زلاړم نو بس بیا به سیده تر اوسه ماغه سيزونه مې راواغستل نو کله چې خبره وړي وي او واضحه وي نو ماشوم به پوهیږي او کو فلسفي وتاغه او واضحه نه وي نو ګوره ماشوم په نه پوهیږي هغه ساده آباد خبرو باندې پوهیږي صحیح ده جی د مثال په توګه باندې کله کله موږ ماشوم ته دا وایو چې ګورا دا بوټان چې کم دی خلک پر ریکس کې اګدي او تاسو ته پته ده چې د هر یو کمرې مخې ته مونږ ریک لګولې دي څونه اوږده قصه دی ورته وکړه او چې ته لاړ شې هغه ځای ته بچی راشه دا بوټان دي دا ریک دی دا مې دلته کېښودل په درې جملې خبره او پوه شي او که ته فلسفي غږې فلسفي مذهبي باندې نه پوهېږي هغه دا نه ایر شي بچی راشه دا بوټان دي دا ریک دی دا مې دلته کېښودل کیسه ختم نو هغه څیز به کلیر هم شي او مختصر به هم شي نو ماشوم به پسې کېږي پوهېږي نو ماشوم ته فلسفې نه بیانې وړې او پیچونې خبرې به کې نو هله به پې هغه پوهېږي خبره واضحه ده دا څو ټیکنیک شو دوه ماشاءالله لومبه ټیکنیک سو اټینشن به مونږه اخلو لومبه رستو به خبره کو دویم ټیکنیک سو وړې پیچونه خبره دریم ټیکنیک نه دا دی چې مونږ به لومبه د هغه جذبات منو داغه په جذباتو باندې بزان پوهه کوو رستو به ته خبره کوو کو هغه خفوي نو د هغه د سره به د خفګان اظهار کوو او رسو بیا خپل خبره کو او کو هغه خوشاله وي نو لومبه به هغه سره د خوشحالي اظهار کو رسو به خپل خبره کو ٹھیک شو جی نو دې ته څه وایو چې لومبه د هغه چې کوم جذباتي کیفیت ته هغه باندې ځان پویول او د ځان پویولو نه رستو هغه سره د اعتبار جوړولو معامله کول یعنی د هغه کو خپه دي نو د خفګان اظهار وسره کول او کو خوشاله دي د خوشحالي اظهار کول هغه نرسو چې څه خبره کې اب منی د مثال په توګه باندې اوس یو ماشوم دی او هغه ډیر زیات پریشان دی څه پریشان دی رو غورځید او چې رو غورځید نو بس پړینګ په جړا شو نو چې پړینګ په جړا شو نو موږ پاسه او ته خو هر وخت را غورځېږي نو دا تاسو وکړه د هغه د انسلټ کو بې عزتي دی وکړله او د هغه جذباتي کیفیت کې ځان شامل نه کړ نو هغه ستا خبره به مني نه به مني که موږ دا وایي بچي پاشه میږي دې مړکه
نو هغه ګوره پړینګ په جړا یو یکدم ودرېږي جړی ودرېږي که نه او یې ګوره دا پلار یا دا مور ما سره زما په خفګان کې شامله شوله خیر دی بچي خیر دی بچي میږي دې ما بس هغه پړینګ په جړی به بالکل یکدم ودرېږي او بیا راپاسي به ټیک شي نو په لومبي کې تا هغه سره څه نه کړي د هغه د جذباتو قدر دی نه دی کړی په خفګان کې دی او دې خوا ته ته هم غوسه کې نو لومبي به د هغه جذبات منو او پس د هغې نه وروستو څه خبره کوو نو هله به زمونږ هغه خبره مني او هغه به زمونږ خبرې ته ویلیو هم راکوي ځکه چې مونږ د هغه جذباتو ته ویلیو کوو نو دریم ټکنیک څه دی چې مونږ به د هغې جذبات به څه کوو ځان به پرې پوهیو او هغې جذبات چې کله مونږ ځان پوهه کړو د هغې د جذباتو سره به ځان شاملوو پس د نه به زمونږ خبره مني څلورم ټکنیک دا دی چې ماشوم ته به چایس ورکوو مکمل ازادي به هم نه ورکوو خو په مکمل به کنټرول کوم نه هغه ته به چایسز ورکوو چې دا یو چایس که دا بل چایس دا یو چایس که دا بل چایس کله کله ګورې چې ماشوم ته چایس نه ورکې نو هغه نافرمانه شي د دې مثال داسې دی چې پیشو دې په کوټه کې ګیره کړله او هغې د تښتېدو رو نشته نو هغه پیشو نه سمه زمری جوړه شي بیا ترې ښه زیریږي او نوکار یې پرې ولګوي نو د ماشوم نه به داسې نه جوړی چې هغه تا ته بیا پلار شي بلکې هغه ته به څه نه څه اپشن ورکوي نو څنګه به موږ هغه ته اپشنز ورکوو چې هغه څه کارم کوي او ستاسو په خیال باندې هغه ټیک نه وي نو هغه ته به متبادل اپشن خامخا ورکړي د مثال په توګه باندې د هوم ورک ټایم شوی دی او هوم ورک هغه نه کوي او هغه په لوبو کې اخته دی نو که ته چې پرېږده دا لوبې راشه هوم ورک وکړه نو هغه یې نه مني نو ته به څه کار کې اپشن به ورکې بچي 15 منټه لوبې کې هغې نه پس هوم ورک کې که نه اول هوم ورک کې او بیا به یو 15 منټه لوبې وکړي نو خبرې هغه باندې دا لوبو دا خبره ډېره خوږه لګي نو تاسو ته ما وایي چې اول سړی خوږې خبرې بیا ترخې خبرې بیا زغمي دا مې د دې ټکنیک په بنیاد باندې وي نو چې تاسو اول ته هغه لومبی خوږه خبره وکړئ چې بچي اول 15 منټه لوبې وکړه او بیا راشه هوم ورک وکړه نو هغه 15 منټه ماشاءالله سم انجوای کړي چې ما او پلار زما خبره ومنه راشه اوس به زه د خبره ومنم نو تاسو څوک اپشن دی ورکړه او که ته چې لوبې خو دې رانه په سترګو ونه لیدلې نو هغه په زړه کې وي چې بابا سبق دې رانه په سترګو ونه لیده په ذهن کې مخامخ خو نشي بیا خو وخل نو هغه ته به اپشن ورکې نو هله به ماشوم ستاسو خبره مني ماشوم ته به اپشن مونږه نه ختمو صحیح ده جی او ماشاءالله ماشاءالله ګډ موبایل زهر قاتل دی د ماشوم دپاره زما لور ده تاسو سره په پلی ګروپ کې ده هغې نه تپوس کوي تاسو بابا موبایل پرېږدي نه پرېږدي هر هغه ویډیو چې هغه د ماشومانو ویډیو ده یا ما هغې له جوړه کړې وي یا څه وي نو که زه هغه هغې ته ښیم نو ورته وښیم دیټس اټ نه کارټون ګوري نه به پکې بل څه ګوري نه به پکې گیم کوي هېڅ نه کوي مفتي صاحب ګواه دی زه نه پرېږدم زه ټولو ماشومانو ته غوسه کېږم نو دا مور پلار له پکار دی چې ماشوم د موبایل نه بالکل لرې ساتي او دلته هم پکار دی چې ماشوم موږ د موبایل نه لرې ساتو اوس به دله الټرنیټ ګورئ متبادل به ګورئ چې هغه د هغه خوښ وي نو ته به د ماشوم سره کښېنې چې د موبایل نه علاوه څه دا څیزونه د خوښ دي د لوبو کې نو هغه څیزونه به ورته پرووایډ کوي او د موبایل نه به یې لرې ساتي یو خبره دویم دغه مور او دغه پلار له پکار ده چې د بچو مخکې موبایل نه ګوري نو دی به پخپله ووړي ما سره بلا ده خو دې داسې ویډیو شته دی چې زما لور کله په جانماز ناستی زما لور به کله کتابونه زما لور به کله په بل څه سره لوبې کوي کله په بل څه سره لوبې کوي حالانکې د ټولو نه زیات موبایل استعمال زما دی روزانه په ټیک ټاک فیسبوک انسټاګرام په یوټیوب باندې زما ویډیو 2 3 شیر کیږي خو زما موبایل کې اوس هم فیسبوک نشته ما موبایل کې فیسبوک نشته دا څنګه کیږي دا پر یو ټیم ډیولپ شي بس هغې پېښه دا کار پوه مور پلار چې کور ته راشي نو دی د استاز دی د پرنسپل دی د ډاکټر دی د انجینیر دی د تانیدار کور ته نه راځي دی د بحیثیت یو پلار راشي نو چې دی بحیثیت یو پلار راشي
نو دی به بیا هلته موبایل د ضرورت وخت کې چې استعمالي خو ځان له به استعمالي ادروایز د فل ټایم خپل بچو ته توجه وکړي تاسو ګورئ چې دا بچي موبایل پرېږدي که نه پرېږدي بچي موبایل ځکه استعمالي چې مور پلار استعمالي هغه وایي دا به ښه شي وي نو اولې په دې نیت استعمالي چې مور او پلار مې استعمالي ځکه د ما مور پلار غلط کار نه کوي نو راشه دا استعمالي او بیا ورته نشه ولګي نو که بیا دغه مور پلار منې کوي خو بیا هغه نه منې کېږي او ننني تاسو ماشومان وګورئ داسې ماشومان شته چې هغوی د سترګو نظر خراب شوی دی ایون د هغوی برین هم ډیمیج کیدی شي د اکسس او د استعمال د وجه نه دا انتهایی خطرناک دی جی نیکسټ څو ټیکنیک څه شو سلو ماشاءالله څلورم کوم یو دی چوایسز به ورکوو ماشاءالله پنځم ټیکنیک دا دی چې پازیټیو لینګویج یعنی پازیټیو جملې به استعمالو پازیټیو جملو نه زموږ څه مراد دی د پازیټیو جملو نه دا مراد دی چې موږ ماشومان ته وایو چې دا مه کوه دا نیګیټیو جمله ده او دا کوه دا پازیټیو جمله ده دا مه کوه دا نیګیټیو جمله ده دا کوه دا پازیټیو جمله ده نو موږ به هغه ته پازیټیو جملې استعمالو نیګیټیو به نه استعمالو د مثال په توګه منډې مه وهه دا پازیټیو ده که نیګیټیو ده دا نیګیټیو ده نو موږ به د دې الټرنیټ څه ګورو چې نیګیټیو پکې راشي موږ ته بچې لږ سلو سلو ځه دا هماغه خبره ده منډې مه وهه نیګیټیو جمله د هغه دماغ خدای پاک داسې جوړ کړي چې هغه ډونټ چې کله راشي چې مه کوه هغه نه اخلي او چې کوه نو هغه اخلي نو موږ به ورته داسې وایو چې منډې مه وهه دا ټیک جمله نه ده بچې په مزه مزه ځه دا ټیک جمله ده نو موږ به د هر یو جملې له دویمه جمله وګورو چې هغه پازیټیو وي دا پازیټیو جملو چې موږ څونه استعمالو حق امره به دا ماشوم به پازیټیو شي او ستاسو خبره به اوري صحیح شو جی شپږم ټیکنیک ډسکرایب ډونټ اکیوز دا ډیر زیات اهم دی دا ټیکنیک ډیر زیات اهم دی څه مطلب شو کله چې یو ماشوم یو کار کوي نو هغه کار به ورته مونږه ایکسپلین کوو د هغې وضاحت به کوو په هغه باندې به جرم نه عاید کوو په هغه باندې به جرم نه عاید کوو او هغه به دا نه ګڼو چې لکه هغه د ماشوم شخصیت ورسره خراب شي د مثال په توګه باندې هغه کتابونه ګډ وډ پراته دي بس بستر وړي او اولی نو مونږ کو دا وایو چې ته ډېر زیات کیرلیس یې بې احتیاطه یې ته په څیزونو خیال نه ساتې نو دا جمله خبرې دا جمله داسې ده چې ته په هغه باندې دا بلیم لګې چې ته بې احتیاطي کې نو تا هغه ډیفنس یې وکړو او تا له خامخا جواب ګوري او کله کله چې هېڅ جواب نه وي ښه ده چې کومې ده او وتښتي چې کله دا وهل بیا وتښتي ارشد صاحب ته جوړ سره آیات شي نو چې ته ماشوم ته چې ته کیرلیس دی کتابونه ټول هم داسې غورځولي دي نو په دې د دې نه ښه جمله به څه وي د دې نه جمله دا وي چې یاره بچې ستا په دې کتاب په کمره کې خو زه دا کتابونه داسې ګډ وډ وینم تا کې څه مسله نشته دی کتابونو کې مسله ده کتابونه دې ګډ وډ دي ته خو زما ښه بچې نو تا په ماشوم باندې الزام ونه لګاو الزام دې په څیز باندې ولګاو چې ته خو زما ښه بچې دي کتابونه ګډ وډ دي نو ستا په دې کمره کې خو دا کتابونه داسې ګډ وډ دي نه هغوی چې خیر دی بابا زه بیا ټیک کړم اوس زه لږ سور کړم خیر دی بچې بیا سبا ټیک کړم که سبا بیا نه ټیک نو بیا په هغه الزام مه لګوه بیا ورته وایي چې بچې ستا خو دا کتابونه داسې ګډ وډ دي زما کو بچي دي نو په دې تندي کې دا کرښې ډېرې راغلي دي که نه ما ته چې دا نه وي چې داسې مه کوه ما به داسې کول زه اوس هم کله مې ځان ته خیال نه کله ته ښځه ووایي کله ته بچي وي بابا وي تندې ټیک کا خو داسې هم پکې راغلي او داسې هم پکې راغلي ما به ډېر سوچ کوم اوس هم زه سوچ ډېر کوم الحمدلله نو هغه سوچ دوران کې ما ته پته نه وه په ګنټو ګنټو به دا داسې شو دا به داسې شو خو اوس زه خپلو بچو ته هم وایم چې بچې تندې سم کا خو زه ورته په غوسه نه وایم داسې که مفتي صاحب په غوسه نه وایم بچې تندې ټیک کا بچې تندې ټیک کا بچې تندې ټیک کا دا نه یم چې یو خو هر وخت ستا تندې روان یم دا ته په هغه باندې الزام ولګو
زه په تندي الزام لګوم په هغې الزام نه لګوم. نو کو کله مونږه یو څه مسله راشي نو موږ په ماشوم باندې الزام نه لګو، موږ په هغه سیس دغه کو دغه وضاحت وکړو چې بچی ته ټیک یې مسله د ماحول او د سیزونو کې دا سیزونه ټیک کوي. زه دا ګڼم چې هر هغه پلار او هر هغه استاد خو استاد نه دی او خو پلار نه دی چې زوی د ځان په شانتي جوړ کړي، بلکې هر هغه استاد او هر هغه پلار خو استاد او خو پلار دی چې زوی د ځان نه خو جوړ کړي. نو ځکه زه وایم چې دی به زما په شانتي نه بلکې زمانه به ښه وي. انسان خدای پاک ډېر زیات کمپلیکس پیدا کړی دی، لکه په ده باندې پوهېدل او په یو جمله یا په یو وخت په حادثه باندې په هغه باندې لیبل لګول دا ډېر غلط کار دی. انسان په یو وخت کې یو شانتي، بل وخت کې بل شانتي. لکه تاسو ته به زه یو خبر وکړم، تاسو ته به ډېر عجیبه لګي، خو this is really very practical. د واده کړو ته پته وي د واده نه مخکې د څه نه د واده نه مخکې په دې سړي باندې د خواښې او د ښځې هغه عادتونه او هغه خویونه ناز او اداګانې ښکاري، او د واده نه وروستو همغه عادتونه او هغه خویونه تنګول ښکاري، نخرې کوي وي اوسه. چې زه ورته یم چې د واده نه مخکې څنګه وې، نه خو ناز او اداګانې وي او اوس نخرې کوي او تنګول دي. پرسپیکټیو او توجه بدله شوه، دا همغه انسانان دي، همغه تنګول دي. خو مخکې وي خیر دی خیر دی، وي لاس هم لا لاندې دی، چې جنۍ د کوره شي بیا به ورسره وي ګورو. او که ډېر ښه انسانان وي ماشاءالله ماشاءالله، ډېر داسې خشتمین چې یې پخ کړی وي چې داسې حلوا وه چې یقین په خدای کو اوس مې په هغه خوله کې وي د هغې هغه ذایقه ده. خو چې کله د کوره شي چې دربلو بیا د چیو ست پم نه کو، چی به هم کې خو تندې به هم داسې تریو نیولی و، همغه څیز بیا بدل ښکاري. دا انسان ډېر کمپلیکس دی. کله چې دی خوشحاله وي نو یو څیز ته په یو انګل سره ګوري، او چې کله خفه وي که نه همغه څیز ته په بل انګل سره ګوري. تاسو باندې خو نه دی، خو زما خو 4 کاله په کراچۍ کې تېر کړي دي. نو چې سړی په سفر کې وي نو کور والا ورته ډېر زیات ښه ښکاري او جیجي او ډېر خوږې خبرې وي، خو چې 10 ورځې کور تېر کړي که نه نو خپل قدر ته معلوم شي او هغې ته هم ستا قدر معلوم شي. اووم ټکنیک دا دی چې چغې به نه وهو او په خاموشۍ سره به خبرې کوو، اواز به بالکل لاندې ساتو، نارمل به ساتو، چغې به نه وهو، په خبرو اترو کې به هم چغې نه وهو لکه زما په شانتې. دویم کلم چې څه داسې کار وشي چې هغه تاسو پوهیږئ چې دا به موږ ته ټینشن راکوي او څه داسې کار وشو چې یاره دې نه به اوس مصیبت جوړیږي، نو هغه وخت کې په خپل جذباتو باندې کنټرول ساتل. خپل جذبات څه کول؟ کنټرول کول. د مثال په توګه باندې چې کله هم تاسو یو ماشوم ولیده چې یو ماشوم نه یو غلط کار وشو او تاسو ته هغه غلط ښکاري، نو په هغه وخت کې کو پته چغې راوکاږې نو هغه ستا خبره نه مني، ځکه چې هغه کار خو تا ته غلط ښکاري، هغه ته خو غلط نه ښکاري. نو خپل جذباتو باندې کنټرول کول او هغه سره خبرې اترې کول چې هغه توجه ستا اړخ ته شي، او بیا هغه پویول په ښکلي انداز سره. نو په چغو باندې ماشوم نه پویول بلکې په نرم لهجه کې او په ښکلي انداز باندې پوهه کولو سره ماشوم به ستاسو خبرې اوري او په چغو باندې به ستاسو خبرې نه اوري. دا اووم ټکنیک شو. اتم ټکنیک دا دی چې مستقل مزاجې سره به چې کومه ته خبره وکړي نو په هغې باندې به عمل کې، چې ماشوم ته کومه خبره وکړو په هغې باندې به څه کې عمل کې. کو خبره دې ورته وکړله او عمل دې پې ونه کړله، ګورې بیا به سبا ماشوم ستاسو خبره نه مني. څنګه مثال شو؟ نن چې زه راتلمه نو ما ته عایشه ګل سوي چې څه به راوړې، عایشه عبدالله سوي مم به راوړې، او بیا ما ته څه به راوړې، نو وی چنګم. اوس کو زه لاړ شم ما ته چې او بچې راوبړمه او کور ته لاړ شم نو لومبې تپوس هغه به څه کوي، چنګم دې راوړی دی که نه دې راوړی. هغې ته به زما ټریننګ میننګ نه یاده چې بابا ستړی دی او که ستومانه دی، بابا چنګم دې راوړی دی که نه دې راوړی.
او چې زه ورته یم چې نن نه مې دی راوړی نو اخوا سره ما واده وکړله چې راوړم به او دې خوا مې راونړه نو ستا څه خیال دی چې سبا دې سره زه واده وکړم نو د دې په ما باندې اعتبار وي نو چې اعتبار یې نه وي نو دا به زما خبره مني نه به مني نو ماشوم سره چې کومه خبره وکړله او هغه ټیک ده نو ابه خامخا منې ګینه ماشوم د ذهن نه بیا دا نوځي او د هغې د وجې نه به ستاسو باندې به اعتبار ختم شي او ماشوم به بیا ستاسو خبرې او وعدې او دعوې اړومني نه نو کله کله مونږ دا غلطي وکړو چې ماشوم جاړي او پلار ته وایي دا څیز راوړه او هغه نه راوړي نو مور ورته وایي خیر دی هسې ورته د قصد ووایه که نه اړو راوړه ولمه دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده د قصد به ورته نه وایې دروغ به ورته نه وایې که راوړې نو ورته ووایې او بچې راوبړمه او که وس کې دې نه راوړي نو ورته ووایې بچې جاړمه وس کې مې نشته دی نشم راوړی نو اعتبار به نه ختمیږي ابه پوه شي چې بابا مې کله وایي چې او نو بیا یې کوي او چې وایي چې نه نو که ته وجاړې او که ځمکې ته ځې او که اسمان ته ځې بابا یې بیا نه کوي نو دې سره به ماشوم مونږ باندې اعتبار پیدا شي او ماشوم به زمونږ خبره مني دا سویم ټیکنیک شو اتم ټیکنیک جی اتم واو جی ها اوس دا یو رول پلی ده خو دا به دلته مونږ نه کوو دا نورمالي مونږ په ټریننګز کې کوو چې مونږ یو پلار یا مور او یو بچی دا دواړه راولو په هغې باندې پریکټیکلي دا څیزونه چې دوی ورته ووایي چې پازیټیو خبرې ورته کوي او د هغې ایموشنل یو بل سره کنیکټیویټي مونږ دا هلته کوو پریکټیکل ورکشاپ یې 2 ورځې پکار نو فلحال دا مې ځان سره دغه کړی خو خدای پاک ژوند راکړه چې ته داسې وو نو بیا مونږ پریکټیکلي په دې باندې دا کوو چې ستاسو داسې ټول څیزونه یاد شي اوس اتم د خپلو ماشومانو سره د خبرو اترو یو زبردسته فارموله هغه دا ده چې لومبې به ماشوم سره که چېرې تاسو غواړئ چې ماشوم د ستاسو خبره ومني لومبې به ماشوم سره تاسو څه کوئ کنیکشن جوړوئ جذباتي کنیکشن او د آی کنیکشن به جوړوئ دویم د هغه چې کوم جذبات دي هغه به منئ هغې کې به ځان شاملوئ او دریم نمبر هغه به بیا پویوئ نو هله به ماشوم ستاسو خبره مني که چېرې فرض که تاسو ماشوم سره ایموشنل کنیکشن نه جوړوئ او د ماشوم په خوشحالۍ او خفګان کې ځان نه شریک کوئ او صرف هغې پویوئ نو ګورئ بیا به هغې ځان نه پوهه کوي او ستاسو خبرې به نه مني دا سمپل خبره ده د مثال په توګه باندې چې ماشوم په لوبو کې لګیا دی او هغه لوبې کوي او ته غواړې چې دی دا لوبو نه وروستو خپل د سکول کار وکړي نو ته به ورته څه چل کې کنیکشن به لاړ به شي هغه لوبه چې کوم ځای کې دلته به ودرېږي آی کنټیکټ به وکړې بچې ته راته دا ووایه چې 10 منټه یا 15 منټه اول لوبې کې او هغې نه وروستو هوم ورک کې که نه اول هوم ورک کې او بیا به وروستو لوبې وکړي نو چوایس ته هم ورکړه کنیکشن هم جوړ شو او د هغه جذبات ته ومنل چې ماشوم په لوبو خوشحالیږي نو هغه پوه شي چې بابا ما د لوبو نه منې کوي بابا زما غوندې جذبات لري چې لوبې وکړه خو خبره څه ده خبره دا چې دغه څیز هم اهم دی نو به تاته ووایي چې بابا ټیک ته زه به 15 منټه لوبې وکړم او بیا به درشم یا به ته وایي چې زه ټیک چې زه به هوم ورک وکړم نو په فرفر کې به هوم ورک وکړي دونه زر به وکړي او ټیک به م وکړي بیا به راشي بیا به خپلې لوبې کوي نو دا یو ګولډن فارموله ده چې لومبۍ به ماشوم سره جذباتي طور باندې ځان کنیکټ کوو دویم د هغه د جذباتو احترام به کوو دریم به هم پویوو نو پس د هغې نه ماشوم به چې کوم دی نو هغه زمونږ خبره مني اوس د نننۍ سیشن کې مونږ څه زده کړه د هغې خلاصه دا ده که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان دی ستاسو خبرې ومني نو د هغې عزت به کوئ او په عزت سره او په احترام سره به ورسره خبره کوئ نو هغې به ستاسو مني نو دې نه څه ثابته شوه چې احترام دا ډېر زیات اثر لري د ماشوم په زړه باندې د ښځې په زړه باندې د مشر په زړه باندې د کشر په زړه باندې د خپل په زړه باندې او د پردي په زړه باندې نو چې چا سره د احترام معامله کوې نو هغه به ستا خبره مني دا لومبی مونږ ته اصول راغلل چې مونږ غواړو چې خلک د زمونږ خبره ومني مونږ به د هغې د زړه نه احترام کوو دویم ټون میټرز
دا आवाज نه دی د دې ګورې ډېر زیات اثر وي د خپل د आवाज به ډېر زیات خیال ساتو د مثال په توګه باندې دی خوا راشه نو دا ټون دی اومغه الفاظ دي دی خوا راشه ټون تیز دی نو د دې په ماشوم باندې یو اثر وي دی خوا راشه کنه بچي اومغه خبره ده ټون بدل لی د دې په ماشوم باندې بل اثر وي دی خوا راشه په دې هغه ناراضي ابا نافرمانه کیږي دی خوا راشه کنه بچي اومغه خبره ده ټون بدل شو دا غمنی نو چې کله مونږ غواړو چې صحیح کمیونیکیشن دی شي نو دوه اهم خبرې دي یو د هغه چاته چې خبره کوي د هغه به احترام کوي دویم خپل ټون به ډېر زیات پولایټ او ښه ساتي نو هله به یې هغه مني دا سمپل فارموله ده اوس د ماشومانو حوالې سره ماشومان پرشر نه مني که ته هر څونه پرشرایز کې دی پرشر نه مني یا به صحت خرابېږي یا به نافرمانه کېږي منځ کې به لاره به نه وي نو ماشومان ګایډنس مني چې دی پوهه کې څه به د ده ومني او څه به خپل ومني وي که څه ته شي او که څه زه شم هم به ته شي هم به زه شم او که ته ته شي او زه شم نه به ته شي او نه به زه شم نو څه به ته خپله مني څه به د ماشوم مني نو کور به دې روغي داسې څه به خپله مني او څه به د ښځې مني نو کور به دې روغي که هر وخت خپله مني نو وروره بس برقه یې په سر کړي بیا کور کې دننه ناست بیا به خلک جرګې کوي نو څه به خپله مني او څه به د بل مني هله به بیا کار کېږي صحیح دی دویم کلم چې مونږ ریسپیکټ کوو یعنی عزت کوو د هر چا هم چې عزت کوئ نو دا عزت بذات خود دا تعاون مرسته دا جوړی که تاسو د خپل ملګري عزت کوئ نو هغه به تاسو سره په بدل کې تعاون کوي که د خپل ماشوم عزت کوئ په بدل کې بس تاسو خبره مني که د خپل ښځې یا د خاوند عزت کوئ په بدل کې بس تاسو خیال ساتي که د پردي عزت کوئ په بدل کې بس تاسو خیال ساتي نو دا عزت کول دا هغه نوټ دی هغه سکه ده چې دا هر ځای کې کار ورکوي نو دویمه څه خبره ده عزت کول د دې نقد صله څه ده تعاون تاسو سره به خلک مرسته کوي او مدد به مو کوي دریم چې کوم الفاظ مونږه استعمالو هغه الفاظ داسې پکار دي چې د هغه ماشوم د ایج او د جذباتو مطابق وي میږي په الفاظو کې دته میږي وایي کنه او مړ دته مړ وایي کنه خو ماشوم ته چې ته د میږي د مړ که هغه باندې دا الفاظ درانه لګي باندې الفاظ اته پښه کنه بچي میږي د ملک هغه الفاظ ته ګډ راګډ کو چې صرف د هغه دغه مطابق وي نو تا هغه سره جذباتي دغه او هغه الفاظ د مو سره برابر کنو هغه د سره مني لکه اوس مونږ غواړو یو شیز غواړو چې زمونږ خوښ دی نو هغې ته مونږ نوم اخلو لکه مونږ وایو چې ټافي راوړه یا ایسکریم راوړه دا ورته او ماشوم دې ټولو ته په یو نوم اخلي هغه ورته څه وایي ماله مم راوړه او بلکې کوم ماله مم لوله نو چې تا دا مم د لولم بچي ما خوشحاله شي چې دې زما په ژبه جوړ پوه شو او بابا ماله مم لوله نو ماشوم ته چې کوم الفاظ استعمالي د هغې ټونم ډیر زیات اهم دی او وسره ورته هغه الفاظ هم ډیر زیات اهم دي تاسو سره ماشوم بیا ډیر زیات کنیکټ وي او اخیری خبره دا ده چې کو چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ماشوم د ستاسو خبره ومني نو دا د ټولو نه زبردسته فارموله ده تاسو د ماشوم صحیح خبرې منل شروع کړئ کله چې تاسو د ماشوم صحیح خبرې منل شروع کړه ماشوم به ستاسو صحیح خبرې منل شروع کړي او مونږ وایو چې نه زه به خبرې نه منم زه خو د ده پلار یم او دی به زما خبره مني نه پړه کې وایي چې تا خو تا ته ښکاري چې پلار یې ما ته خو پوهېږي چې ته پلار یې که زوی یې زه ستا پلار یم تا ته څه پوهېږي چې دا پلار دی که پلار نه دی او خو پلار هغې ته وایي چې هغه حکم چلی پیسې ورکوي نه خو په ذهن کې وایي چې یاره حکم خو زه هم چلولی شم او ما سره د اختر پیسې زه به هم در پیسې درکړم خبره ختم نو که چېرې تاسو غواړئ چې ماشومان دې ستاسو خبره ومني نو مونږ او تاسو له پکای چې مونږ به د ماشوم صحیح خبرې منو قصه به بالکل اسانه شي صحیح ده جی ها اوس اخیری خبره دا لومبه کې مونږ دا خبره کړې وه چې آیا ماشومان نافرمانه دي او که نه دي
نو په دې کې هغه وخت کې ستاسو یو رایه وه ستاسو څه رایه وه چې ماشومان نافرمانه نه دي اوس آیا دا ثابته شوه که نه چې ماشومان نافرمانه نه دي بلکې مور پلار کله کله نافرماني وکړي د څه نه نافرماني وکړي چې خدای او د خدای رسول په کوم انداز کې د ماشومانو سره د مینې او د محبت د اظهار کولو طریقې ښودلې دي په هغې طریقې سره مونږ نه کوو د هغې نه نافرماني وکړو نو ځکه بچي زمونږ نافرمانه شي یو انسان سره خدای پاک مینه کوي که نه کوي نو آیا د مور پلار له بچو سره مینه پکار ده که نه ده پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو سره مینه کړې وه که نه وه کړې نو مونږ لم پکار دي چې مونږ خپل ورونو خویندو رشته دارو او خلکو سره مینه کوو وی د یو زړه نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدي شمه نو چې کوم انسان د بل انسان عزت کوي نو د یو زړه نه بل ته لار جوړیږي او خامخا د یو بل سره به مینه او محبت جوړیږي جزاک الله خیر